السلام علیکم. ډېر ملګري رابطه کوي چې قبض مسله ده راته کانسټیپیشن چې ورته وایي. نو قبض هغه حالت ته وایي چې انسان نارملی واشروم ته لاړ شي 24 غنټو کې 40 غنټو کې او هغه حاجت نارمل وشي نو هغه ټیک ټاک وي. خو که نه 40 غنټو کې یو پیر واشروم ته لاړ نه شي په دویمه درېیمه ځای یا 40 غنټو کې واشروم ته خو لاړ شي خو حاجت یې صحیح طریقې سره نه کېږي، تکلیف سره کېږي، درد سره کېږي او پوره صحیح طریقې سره فارغ نه شي. نو دغه حالت ته بیا قبض یا کانسټیپیشن وایي. ګوره دې علامات څه دي؟ نو علامات خو دا دي چې په خېټه مسلسل درد وي، سر درد وي، ورسره اکثر نیمڅیری درد ورسره راځي، سر باندې چکر راځي، سترګې چې کوم دی هغه بلر کېږي، نظر بلر کېږي، دغسې املا درد وي، ورسره خپو باندې هم دردونه وي، د خولې خوند ورسره خراب وي، چړچړاپن انسان کې راشي، یعنې خبرې پرې بد لګي، چا سره خبرو ته زړه هم نه کېږي، تنهایي پسند شي، لوږې هم نه لګي او که خوراک کوي نو هغه پرې لګي نه، کمزوری کېږي، رنګ هم زیړ وي. نو دا ټول علامات چې کوم دي د کانسټیپیشن یا د قبض دي. د دې وجوهات څه دي؟ وجوهات کې ګوره جګر کمزوري یا جګر څه مسلې وي، یرکان وي د چا یا فیټي لیور وي، هغه خلکو ته مسله کېږي، ایچ پایلوري چا پازیټیو وي یا چې کوم کلمي ریایي کې خشکي وي یا داسې کېږي چې کم خلکو خوراک صحیح نه وي، خوراک کې فایبر نه وي، ریشه پکې نه وي، بس بیکري آیټم ډېر استعمالوي، شورما برګر ټایپ څیزونه دا ډېر خوري، نو هغې ته هم قبض وي. د اوبو کمي سره هم قبض راځي یا څه کولمو کې څه انفیکشن وي یا هغې سره هم قبض راځي. نو دا ټول وجوهات چې کوم دي دا د کانسټیپیشن دي. نو کانسټیپیشن ختمولو لپاره، د قبض ختمولو لپاره د دوای استعمال نه بهتر دا دی چې تاسو خپل ژوند انداز کې تبدیلي راولئ. نو د قبض ماتولو لپاره، د قبض د مسلې نه ځان خلاصولو لپاره تاسو ته هومیوپیتیک نسخه ښیمه او څه هربل نسخې هم درته ښیمه، خو د هغې نه مخکې زه تاسو ته خپل یو څو طریقې ښیم چې دا تاسو اختیار کړئ نو انشاءالله بغیر دوای به ستاسو قبض ختم شي. ګورئ ټول ناول خو روزانه یو سیو دانه خامخا خورئ، که دو خورئ هم څه نقصان نشته، خو یو سیو لازمي خورئ. دغسې 3-4 دانې پاخه امرود خورئ، یو سیو دانه، څو دانې امرود، سبزي روزانه خورئ، سلاد خورئ. نو دې سره به ګوره د اوبو کمې مه راولي. اوبه 8 ګیلاسه خامخا، که د یخنۍ موسم ولې نه وي، که تاسو ته د اوبو طلب نه کېږي خو 8 ګیلاسه اوبه خامخا روزانه څکئ تاسو. او لږ ورزش کوئ، ګرځئ. کوم خلک ډېر زیات ناست دي هغوی ته هم دا مسلې وي، د ناستې والا خلکو ته دا مسلې ډېرې زیاتې کېږي. نو لږ د حرکت کوئ او سبزیانو استعمال ډېر کوئ، فروټ استعمال ډېر کوئ، ډرای فروټ که ستاسو وس کېږي هغې استعمال ډېر کوئ، سلاد خامخا خورئ، اوبه ډېرې څکئ، خوب پوره کوئ. کم خلک خوب پوره نه کوي د هغې د مسلې ذهني تناو ټینشن هم ختم کوي. کم خلکو د ډپریشن ټینشن ډېر زیات وي، سوچونه کوي، هغې ته هم د قبض مسلې کېږي. نو چې کله تاسو ژوند په انداز کې تبدیلي راولئ نو بغیر دوای استعمال به انشاءالله ستاسو قبض مسله ختمه شي. خو که چېرې ستاسو باوجود د دې نه د قبض مسله نه ختمیږي نو دې لپاره د څو ټوټکې ښیم او هومیوپیتیک دوایانې دا استعمال کوئ. لومبي نمبر باندې دوایي د نکسوامیکا کاربوویج، دا دواړه دوایانې 30 یا 200 طاقت کې لفظ سکتري د دواړو نه تاسو ګوټو اوبو کې څکئ 3 ټیمه. دې سره به انشاءالله ستاسو د قبض مسله ختمه شي. بلې هومیوپیتیک دوایي ده برایونیا، برایونیا 30 یا 200 کې تاسو استعمال کوئ، دې سره هم ستاسو قبض مسله ختمه شي. که دې سره فرق ونه شو بیا تاسو سلفر هومیوپیتیک دوایي ده 30 کې دا استعمال کوئ. نو دې کې به یو نه یو دوایي سره تاسو انشاءالله ډېر زیات فرق وشي. بل تاسو مازدیګر ماسپښین ټایم کې پاخه امرود 3-4 دانې خامخا خورئ. د ماسپښین ټایم کې یو 15 دانې خشک انځر چې کوم راځي هغه تاسو صفا سوتره اوبو باندې ووینځئ، یو ګیلاس صفا اوبو کې واچوئ، ماښام پورې به هغه نرم شوي وي، ماښام به تاسو هغه وخورئ 15 دانې، سهار به انشاءالله ستاسو خېټه نرمه وي. دغسې اسپیغولو ست چې کوم دي هغه تاسو د شپې په پای کې 2 چمچې واچوئ، دې سره هم ستاسو خېټه نرمه شي انشاءالله. یا داسې کولی چې تاسو په تړ موپۍ کې 2 چمچې روغاني بادام واچوئ، یا په تړ موپۍ کې 2 چمچې زیتونو تیل واچوئ، یا په تړ موپۍ کې 2 چمچې روغنې ارنډ واچوئ. دې کې تاسو کم هم تاسو ته ملاو شو، عام دا ملاویږي، پنسار سټور کې ملاویږي، میډیکل سټور کې ملاویږي. زیتونو تیل یا روغنې ارنډ یا روغنې بادام، دې کې چې کم ملاو شو دې نه 2 چمچې د شپې په تړ موپۍ کې نیم ګیلاس یا یو پیاله پۍ کې 2 چمچې تاسو واچوئ یا ایډ کړئ، پکې حل کړئ او هغه وڅکئ. دې سره به انشاءالله ستاسو د کولمې چې کومه خشکي ده به ختمه شي او قبض به مو مات شي. دغسې اسپیغولو سره تاسو په پۍ کې هم څکلی شئ، په جوس کې هم څکلی شئ او په اوبو کې هم څکلی شئ. خشک حالت کې به نه څکئ ځکه چې دا په ساه نالۍ کې انښتېدو خطر نو د فایدې په ځای بیا نقصان کېږي. که چېرې تاسو دا دوایانې هم استعمال کړي، ستاسو لایف سټایل کې چینجز هم راوستل، کمې نسخې ورته ما یادې کړې دا هم استعمال کړئ، خو 2-3 ورځو کې باوجود د دې نه فرق ستاسو ونه شو او له خو به ستاسو انشاءالله فرق دې سره کېږي، د دوایي سره هم ستاسو فرق کېږي او د نسخو سره هم ستاسو فرق کېږي، ستاسو به انشاءالله ورځ دوه پس قبض ختم شي. خو که چېرې دې نه باوجود ستاسو د قبض مسله نه ختمیږي او په مودو دغسې په ورځو دغسې، نو بهترین طریقه ده چې تاسو اسپتال ته ښه کوالیفاید ډاکټر ته لاړ شئ چې هلته کې مکمل ټیسټونه ستاسو وشي چې څه مسله ده. ځکه چې کله یو خو معمولي قبض وي هغه ختم شي ټوټکو سره دوایي سره، خو چې کله ډېر زیات مستقل وي او ډېر زیات تکلیف ده حالت شي
نو بیا الله مکه نور بیماری کېدای شي. نو هغه بیا تاسو چې کله ډاکټر ته لاړ شئ هغه تشخیص وکړي، ټیسټونه وکړي، مکمل ډایګنوزینګ وشي، د هغې مطابق بیا علاج شروع شي او چې څومره په وخت بیا لاړ شي نو بهتره ده. که په ورځ دوه کې ستاسو د نسخو دوايانو سره فرق ونه شو زما تاسو دا ریکویسټ دی چې خامخا تاسو هسپتال ته بیا ډاکټر ته ځان وښایئ. امید ده تاسو به دا ویډیو خوښ شوي. داسې معلوماتي ویډیوز کتلو لپاره زما چینل ډاکټر شبیر پښتو خامخا سبسکرایب کړئ. دا ویډیو خپل ملګرو سره هم شیر کړئ چې هغوی ته هم فایده ورسي. ډېره مننه. الله حافظ.